aimer 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 معنا خوښول یا یو شی سره یا یو چا سره مینه کول لکه je t'aime زه تا سره مینه کوم یا تو زما خوښیږي il t'aime هغه له تا سره مینه کوي یا هغه تا خوښوي adorer 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 هم خوښول او مینه کولو لپاره استعمالیږي زیاتره ماشومانو لپاره استعمالیږي il adore sa fille هغه د خپل لور سره مینه کوي یا خپل لوري خوښیږي j'adore cet enfant زما دغه ماشوم خوښیږي kiffer 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 معنا خوښول او مینه کولو لپاره هم استعمالیږي لکه kiffer quelqu'un او kiffer quelque chose kiffer quelqu'un یعنی یو چا سره مینه کول یا یو څوک خوښول kiffer quelque chose یو شی سره مینه کول یا یو شی خوښول kiffer په لنګاژ فامیلیه کې راځي aimer او adorer په لنګاژ courant کې راځي لکه je kiffe cette fille زما دا جنۍ خوښیږي il kiffe ce portable هغه دا موبایل خوښوي apprécier 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 معنا هم خوښولو لپاره یا هغه یوازې خوښولو لپاره استعمالیږي مینه کولو لپاره نه استعمالیږي مثلا je t'apprécie زما ته خوښیږي il m'apprécie هغه ما خوښوي aimer یو چا سره مینه کول یو څه خوښول adorer مینه کولو او خوښولو دواړو لپاره استعمالیږي kiffer مینه کول kiffer په لنګاژ فامیلی کې راځي او adorer او aimer په لنګاژ courant کې apprécier هم خوښولو ته وایي که چیرې همدغسې نورو لغاتونو کې تاسو مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ چې هغې په باره کې هم خبرې وکړو که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ خپل نظر مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ چینل سبسکرایب کړئ هر کله چې یو نوی در شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي ویډیو ووینئ او یو څه ترېنه زده کړئ تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ په مو هم ښه